أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه چې د قریشو مشران او سرداران د دوهم وار دپاره و ابو طالب ته ورغله او ورته ویل یې: یا ابا طالب، ته په موږ کې مشر د شرف او مقام خاوند یې. موږ د مخه ستا څخه وغوښته چې وراره دې د دعوت او دغه بې ځایه خبرو څخه منع که، خو تا نه کوي منع. نور نو د قریشو په مابین کې فتنه مه جوړوه. په والله موږ پر دې نور صبر نسو کولی چې زموږ پلرو ته بد ویل کیږي، پر الهو مو عیبونه ویل کیږي، دین مو چټي او بیکاره بلل کیږي. یا دی زموږ څخه منع که، او یا دا چې ته او دی دواړه زموږ مقابل طرف یاست. نو موږ تر هغو آرام نه کښینو چې یو د دغه دوو ډلو څخه هلاک نسي. یعنی یا موږ ونه وژل سو یا تاسې ونه وژنو. و ابو طالب ته دا وعدې او تهدیدونه لوی او خطرناکه معلوم سوه، او پوه سو چې د نورو قریشو او د عبدالمطلب د اولادې په مابین کې فتنه جوړیږي. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را وغوښتی او ورته ویل: ای وراره، ستا قوم ستا څخه شکایت لري او ما ته راغله دغسې او دغسې یې راته وویل. نو زما او د خپل ځان د ساتنې فکر وکړه او پر ما دونه بار مه ایږده چې زه طاقت نه لرم. دا موضوع باید حل سي، یا دا چې ته چپ سې او یا بله لار وسنجو. دا نه ده صحیح چې خبره دغسې پاته وي او په آخر کې لو فتنه جوړه سي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خیال او ګمان سو چې اکا مې زما د کومکه څخه لاس اخلي او اوس ما د کومک کولو څخه ضعیفه سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل: ای اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښېږدي. ورونو، د دغه جملې په معنا پوهېږئ؟ دنیا ټوله یا شپه ده یا ورځ. شپه یې سپوږمۍ ده، ورځ یې لمر دی. یعنی که ټوله دنیا و ما ته راکول سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل: ای اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښېږدي او ووایي چې دا کار یعنی دعوت پرېږده، تر هغو به پرې نږدم چې یا دغه دین ښکاره او ظاهره نسي او یا زه هلاک نسم. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژړل او د اکا څخه ولاړ سو. ابو طالب پسې ورغږ کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مخ ورته راواړاوه، اکا یې ورته وویل: ای وراره، ورځه، هر څه چې دې خوښه وي هغه وایه. په والله هیڅ شی او هیڅ شي او هیڅ چاته به دې هیڅکله تسلیم نه کم. او بیا یې دغه شعر ووایه: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. دا هغه قومي اتحاد او اتفاق و چې د هغه په سبب یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملاتړ او تایید کاوه، چې دغه نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت او د دین د اظهار دپاره د قوت او طاقت مصدر او منبع وه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د دعوت په نشرولو کې زیاتوالی وکړي، و ډلو ته
و حاجانو ته و افرادو ته هر چاته بې له تردد او بیرې د توحید او اسلامي دین بیان کوي. قریشو چې ولیده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نور هم خپل دعوت نشروي، پوه سوه چې ابو طالب نه غواړي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم منع کړي او یا د ده صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې څخه لاس واخلي، او دی چې د قریشو د تفرقې او دشمنۍ سبب دی. دریم وار بیا قریش سره راټول سوه او ابو طالب ته ورغله. دا وار یې یو عجبه وړاندیز یا پیشنهاد ورسره راوړی دی. هغه دا چې د قریشو د ځوانانو څخه یې یو ښایسته ځوان ورسره راوستلی و چې عمار ابن ولید ابن المغیره نومېدی. دا ځوان د نامه، شرف او نسب خاوند و، ښایسته او غني و. او ویل یا ابا طالب، دغه ځوان عمار ابن الولید واخله، د ځان زوی یې وګرځوه، ستا سره دې اوسیږي، د ده عقل او قوت یې ستا، او موږ به هم و تا ته نسبت کوو، ستا زوی به بولو، او په عوض کې یې ستا وراره هغه چې ستا او ستا د پلرو د دین څخه مخالفه دی او قوم یې سره پاشلی دی را تسلیم که چې موږ یې ووژنو. نو سړی په سړي سو. ابو طالب ویل والله دا ډېره بده سودا ده، ستاسې زوی راکوئ چې در وې ساتم او زما زوی درکم چې تاسې یې ووژنئ؟ په والله داسې به هیڅکله پیښه نه سي. مطعم ابن عدي وویل والله یا ابا طالب، ستا قوم انصاف در سره وکئ، خو زه تا وینم چې هیڅ شی نه قبلوې. ابو طالب ویل والله انصاف مو نه دی را سره کړی، مګر ته غواړې چې قوم پر ما راپورته کړې. ورځه، هر څه چې دې په وسه پوره وي هغه وکړه. اوس چې د قریشو لاس ته څه نه ورغله او 2-3 واره د ابو طالب څخه ناامیده ولاړ سوه، نو یې خپل ازارونه او تکالیف تر هغه پخوا ډېر زیات کړه، او په دغو ورځو کې د طاغي قریشو سره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو فکر په بله طریقه سره پیدا سو چې د قریشو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو فکر او دغه د ازارو شدت او ډیروالی د اسلام د تقویې سبب وګرځېده. هغه دا چې د مکې مکرمې 2 نامتو پهلوانان او قهرمانان د اسلام و دین ته داخل سوه چې یو یې حمزه ابن عبدالمطلب و او بل یې عمر ابن الخطاب و. خو د دوی د اسلام راوړلو تر قصې د مخه به یو څه هغه سخت ازارونه درته بیان کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکول کېده. عتیبه ابن ابي لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی دی، یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ورته ویل زه د النجم اذا هوا او ثم دنا فتدلى څخه منکره یم، یعنی دا آیاتونه نه منم. او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ازارولو شروع وکړه، کالي یې پر څیرې کړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ یې ورتو کړه، مګر د ده ناړې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه و موښتې. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرا ورته وکړه او ویل الهي، ستا د سپو څخه یو سپی پر مسلطه کې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شرا قبوله سوه. یو وخت دغه عتیبه د قریشو د 2 نفرو سره و شام ته په سفر تللی و او هلته یې په یوه ځای کې واړول چې و هغه ځای ته الزرقا ویل کیږي. د شپې یو زمری پر راغلی. عتیبه نارې کړه، ویل ما لره دې ویل وي په والله دغه زمری ما خوري، لکه څرنګه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ما ته شرا کړې ده، او زه محمد صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې ووژلم چې دی په مکه کې دی او زه په شام کې یم. زمری ورنږدې سو او د ټولو خلقو د مابین څخه پر دغه عتبه حمله وکړه او سرسیر یې کړي. او د دغه قاتلانه اعمالو څخه یو هم هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حرم شریف کې لمونځ کاوه. د سجدې په وخت کې عقبه ابن ابي معیط کافر د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارکه غاړه پښه کښېښول
او تر دونه وخته یې کښېږده چې قریبه وه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نفس وخیږي. او د هغه کارو څخه چې پر دې دلالت کوي چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژلو اراده درلوده یو هم هغه دی چې ابن اسحاق په یوه اوږده حدیث کې روایتوي او وایي ابو جهل د قریشو د مشورو په یوه مجلس کې وویل یا معشر القریش، یعنی ای د قریشو قومه، تاسې وینئ چې محمد ته بل کار نه دی پاته بې له دې څخه چې زموږ پر دین بد ووایي. پلرونه مو بې عقلان او ناپوهان بولي، زموږ الهه په بدو نومو سره یادوي. زه خو نور صبر نسم ورته کولی. د حل ټوله لارې چې موجودې وې هغه مو عملي کړې، خو هیڅ فایده یې ونه کړه. او اوس ما یوه چاره سنجولې ده چې بې له هغه بله لار نه لرو. قریش ویل هغه چاره څه شي ده؟ ابو جهل علیه لعائن الله وویل زه محمد وژنم، زما د الله سره وعده ده چې یوه دونه ډبره اخلم چې تر هغه لوی ډبره نسم اخیستلی. کم وخت چې محمد په لمانځه کې سر پر سجده کښېښاوه په هغه ډبره پر سر وهم او د هغه په وژلو به د هغه څخه خلاص سو. بیا نو ستاسې اختیار دی چې ما د عبدمناف و اولادې ته ورتسلیموئ او که مې دفاع کوئ، ستاسې خوښه ده. حتی که د عبدالمطلب اولاده ما مړ هم کې خو زه دا کار کوم. ابو جهل د دې امت فرعون او دا یې شیطاني اعمال. قریش ویل یا والله هیڅ کله دې و هیڅ چاته نه تسلیموو، موږ ټول ستا دفاع کوو، هر څه چې دې زړه غواړي هغه وکړه. او دا سبا ورځ هغه ورځ ده چې ابو جهل باید خپله شیطاني نقشه عملي کړي. په سبا سهار کې قریش د خپل مجلس په ځای کې ناست دي او په دې انتظار دي چې اوس ابو جهل څه کوي. ابو جهل یوه لوی ډبره ورسره کښېښول او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راتګ انتظار کوي. په سهار کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل عادت سره سم په خپل کور کې اودس تازه کړی و او راغلی د کعبې شریفې سره لمونځ کوي. او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا عادت و چې ډېره اوږده سجده به کول. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و خپل رب ته سر پر سجده کښېښاوه، ابو جهل هغه خپله ډبره واخیسته او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر طرف وررهي سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورنږدې سو ډبره یې وغورځول و قریشو ته ورځغلي. د بیرې د مخ رنګ او بڼه بل قسم اوښتېده. قریش د ده مخ ته ور ولاړ سوه، ویل څه درته پېښه سوه یا ابوالحکم؟ ده ویل ایا تاسې ونه لیدئ؟ قریش ویل څه شي مو ونه لیدئ؟ ابو جهل وایي هغه چې ما ولیدئ تاسې نه ولیدئ؟ قریش وایي څه شي دې ولیده؟ حال ووایه. ابو جهل ویل ومې لیده چې ځوان او غټ قوي او مست اوښ زما پر طرف را رهي دی، خوله یې خلاصه کړې ده، غواړي چې پر ما حمله وکړي. قریش ویل ته پرتې وایه، موږ هیڅ شی ونه لیدی. ده ویل قریبه وه چې ما مړ کړي او تاسې ونه لیدئ. دا د ابو جهل د هغه خبیثې نقشې څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نجات او خلاصېدو دپاره الهي معجزه وه. ورونو دلته به دا یوه خبره لا هم وکم، قریشو نه واره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژلو تبتیه او نقشه جوړه کړې ده، خو په نه سره واره کې ناکامه سوي دي. اوس چې د قریشو دا کار هم د ناکامۍ سره مخامخ دی، خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژلو نقشې او دسیسې په خپل فکر او دماغ کې سنجوي. مګر په دغه وختو کې یو بل چم او حیله هم وسنجول چې داسې یو کار وکړي چې هیڅوک د محمد صلی الله علیه و وسلم و خبرو ته غوږ ونه نیسي. ویل نضر ابن الحارث را وغواړئ. نضر ابن الحارث د قریشو څخه یو نفر و چې په طائب کې اوسېدی. د دې سړي ژوند په سفرو تېر سوی و. په دغه سفرو کې یې ډېرې قصې زده کړې وې. د ډېرو ملکو تاریخ او قسم قسم حوادث یا واقعات ور معلوم وه. د خبرو ډک سړی و، زاړه نکلونه، نوي واقعات، عجایب او غرایب یې زده وه. قریشو دا سړی راوستی، ویل ته به دلته اوسېږې،
هر وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې یو ځای کښیني ته به هم هلته ورته کښینې. دی علیه الصلاة وسلام به خبرو ته نه پرېږدي، هغه ستا مزهداره او خوندورې قصې به شروع کړي. نضر ابن الحارث هم دغه خپله وظیفه شروع کړه او همیشه به یې داسې کول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به یو ځای کښېنستی او قرآن مجید به وایه یا به دعوت کاوه. نظر به هم هلته ورغلی او خپلې قصې به شروع کړې. په اولو وختو کې د قریشو دغه حیله تر یو اندازې کامیابه سوه. خلقو به د دغه نظر و عجایبو ته غوږ نیوی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس به پرېښاوه او نظر ته به ناست و او کم وخت چې به نظر خپلې خبرې خلاصې کړې نو به وویل څوک وایي چې محمد تر ما ښه او بهتر دی؟ هغه زړې او پخوانۍ قصې کوي، زه هم زړې او پخوانۍ قصې کوم. د هغه دا هم ټول خرافات دي او زما دا هم ټول خرافات دي، دواړه یو شی یو. پر دې قسم څو ورځې تېرې سوې او خلق د نضر ابن الحارث په قصو ماړه سوه. چیرې د ده خبرې او قصې او چیرې قرآن کلام الله؟ خلقو بیرته دی او د ده مجلس پرېښول او هلته به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ناست وه او د نضر ابن الحارث د دغه عمل او وظیفې په باره کې چې ده او نورو کفارو به ویل چې قرآن مجید پخوانۍ قصې دي، د قرآن مجید په مختلفو صورتو او ځایو کې نه آیات نازل سوي دي چې ټوله د دوی دغه خبرې ردوي چې وایي قرآن پخوانۍ قصې دي، چې یو د هغو آیاتو څخه د سورة الانعام 25 نمبر آیات دی چې رب عز وجل فرمایي یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. یعنی هغه کسان چې کافران سوي دي وایي نه دی دا قرآن مګر د پخوانیو خلقو باطلې قصې. او په هر آیات کې چې د اساطیر لفظ ذکر سوی دی په هغه کې پر دغه نضر ابن الحارث رد دی چې قرآن کریم اساطیر الاولین نه دی بلکې دا کلام الله تنذیر من الرحمن الرحیم دی. په دې کلام کې بیره، وعظ، نصیحت او لارښوونه موجوده ده. دا هم د دعوت د منع کولو او د هغه د اثر د خنثی کولو دپاره د قریشو د طرفه یوه طریقه وه. خو په عین وخت کې د قریشو په زړو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو فکر ورسره دی. ابن اسحاق د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي یوه ورځ قریش نږدې و کعبې شریف ته ناست و او زه هم ورغلم هلته کښېنستم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره راووتی، د کعبې شریفې پر طرف رهي دی، څو حجر اسود یې مسحه کوي او بیا یې په طواف شروع وکړه. په طواف کې چې د قریشو پر برابري راغلی دوی ځینې بدې او بیکاره خبرې ورته وکړې چې د دې خبرو اثر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ښکاره سو او څه ونه ویل. دوهم وار چې بیا د دوی پر برابري راغلی قریش بیا پوچ او رد وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټه خوله دی، هیڅ نه وایي، خو د قهر علامې پر مخ ښکاره دي. بل وار بیا دغه حال دی. د طواف په هر شوط کې چې پر دوی راسي قریش دغه سپک ویل کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حلیم دی او هیڅ نه ورته وایي. خو د طواف په آخري شوط کې قریشو ډېر شنیع او بد الفاظ د ده صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې استعمالول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی، په ډېر قهر او غضب یې ورته وویل اتسمعون ما یا معشر القریش اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. یعنی ای د قریشو ډلې تاسې اورئ، زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، زه به و تاسې ته حلالول راوړم، یعنی تاسې ټوله به حلال کم. قریش د دغه لهجې او د دې الفاظو په اورېدلو وارخطا او په بیره کې سوه. ټوله چپ او پر خپلو ځایو ناست دي. په دوی کې هغه قوي دونه وکولای سوای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور ولاړ سو، په ډېره نرمه
او د عذر په لهجه ورته وایي یا ابوالقاسم ومو بخښه ته کریم او حلیم یې موږ ستا په حق کې غلطیا وکړه. نور هم عذرونه وایي. دا ټوله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لهجې او خبرې د بیرې څخه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم رهیسو او دوی یې پرېښول. قریش چې بیرته پر خپلو ځایو کښېنستل اوس ځانونه ملامتوي. یو د بل سره وایي دا مو څه وکړه؟ موږ د ده د ازارولو او تکلیف ورکولو نیت کړی دی او اوس موږ ټوله د ده په یوه خبره وبېرېدو. دا څه راوسوه؟ ژر مو بیا بخښنه ځینې وغوښته او زارۍ مو ورته کولې. هغه هم د ده په یوه خبره. قصد یې وکړي چې سبا به ډېر ازاروو. دوهمه ورځ بیا قریش کعبې شریفې ته نږدې ناست دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم راغلی غواړي چې طواف وکړي. قریش ټول په یوه وار ورته راولاړ سو او پر راوګرځېدل. دا یې یوې خواته کشوي هغه بل یې بلې خواته کشوي. یو سک ورکوي یو چپلاخه او ورته وایي ته موږ په حلالولو بیروې او موږ حلالوې. د هره طرفه پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم د چپلاخو او سکانو باران دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی په مابین کې ورک دی. د کومې خوا دفاع وکړي؟ کار یې د قدرته وتلی دی او نور هم پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم وهل زیاتېږي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله او دا حال یې ولیدی. غواړي چې په چغارو او بغارو خپل پلار خلاص کړي خو په وسه یې نسوه پوره. نو یې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور و طرف ته ور وځغستل او هغه یې خبر کړي. هغه هم په ځغستا راغلی او د خلقو په مابین ورننوتی. یو طرف او بل طرف ته خلق پورې وهي. څو ځان یې ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورورساوه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې د قریشو د مابین څخه راویستی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ژاړي او وایي تاسې پر دغه سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی، بس دغه یې ګناه ده. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې د دغه مابین څخه راویستی. دا هغه درد هغه تکلیف او عذاب دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د خپل قوم څخه ورسېدی. امام بخاري د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه مې پوښتنه وکړه چې په هغه ټولو سخت عذاب مې خبر که چې مشرکانو و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورکړی دی. عبدالله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وویل چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کعبې شریفې په حجر یا حتم کې لمونځ کاوه چې عقبه ابن ابي معیط راغلی او خپل کالی یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په غاړه کې ورواچاوه او ډېر شدید یې خفه کړي تر څو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او عقبه یې تر اوږو ونیوی او ځینې کش یې کړي او ویل تاسې پر دغه سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی. او په حدیث شریف کې او په هغه حدیث کې چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسما رضی الله تعالی عنها یې روایتوي وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورنارې سوه چې هله ملګري ته دې ځان ورورسوه. وایي ابوبکر زموږ څخه ووتی او ده 4 کوسۍ درلودې. د وریښتانو څخه یې کوسۍ جوړې کړې وې. چې د کوره څخه ووتی دغه یې ویل ایا تاسې یو سړی پر دغه وژنئ چې وایي زما رب الله دی؟ هلته چې ورورسېدی مشرکانو رسول الله صلی الله علیه و وسلم پرېښاوه پر ابوبکر رضی الله تعالی عنه یې راواچول. اسما رضی الله تعالی عنها وایي کوم وخت چې ابوبکر بیرته راغلی کوسۍ ته چې به مو لاس وروړی هغه به زموږ په لاسو کې راغلی، یعنې ټوله یې ورشکولې وې. خیر تر دې وروسته پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم نور هم ازارونه زیاتېده او قریش پر دلاوره سوه. جرأت یې پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم حلیم و. د بد ویلو او ښکنځلو جواب یې چاته نه ورکاوه او تر پټه خوله یې زیات نور څه هم نسوای کولی. تحمل کوي. او هغه آیات شریف خو مو د مخه درته بیان کوي چې رب عز وجل ورته وفرمایل ولربک فاصبر
او خپل رب ته دې صبر کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په صبر دی او قریش هر ورځ آزار ورکوي او په آزار ورکولو کې ورځ په ورځ زیاتوب کوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.